السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو افغانانو ته احترامات او نیکې هیلې. زما به ویډیو د پی ټی ایم د منظم کېدو چې په دنیا کې د هغې دپاره جلسې کېږي د دې دپاره وي او په قندوز کې چې کوم وحشت شوی دی، کوم ظلم شوی دی، زموږ بېګناه افغانان شهیدان شوي هغې باره کې زه تاسو ته یو ویډیو ښیم، بیا تاسو سره خبرې کوم. خو د ویډیو د ښودلو نه مخکې زه تاسو ته یو خبره کوم چې دا کوم د فیسبوک ډونباران دي چې دا راپاسېږي چې په کندوز کې بمباري شوې ده، تاسې مظاهره ونه کړه او دا دی او هغه دی. نو زه تاسې یو خبره کوم چې مخالف خلک چې دي که هغې ته موږ او تاسې هر څومره قناعت ورکړو، هر څومره په دلیل په منطق خبره وکړو، هغه زموږ مخالفت کوي. هغه ته که موږ او تاسې قرآن آیات او حدیث هم یو که نه بیا هم دې مخالفت به کوي. نو هغه پرېږده، په خپل کار به کوي. زه تاسې ته دا ویډیو ښیم، بیا تاسې سره ډېرې مهمې خبرې دي. د پکتیکا ولایت په مرکز کرنه کې د تېرې ورځې د ماښامنۍ مرګونې پیښې په غبرګون کې یو پراخ لاریون ترسره شو چې د دې ولایت زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. د تېرې یکشنبې په ماښام د مرکز کرنې اړوند حضرت بلال لیسي سره نږدې د وسلوالو کسانو له لورې 2 تنه ووژل شول او یو بل سخت ژوبل شو. زرګونو لاریونوالو له ګورئ افغانانو، مهم ټکی دا و، مخکې به موږ او تاسې ټوپک راغوستو. اوس الحمدلله ګوره په دنیا کې ټوپک دا کار نن سبا نه کېږي، نن سبا په دغه شیونو کېږي او دغه شعور الحمدلله افغانان اوس پیدا کو. هغه د دنیا که په هر ځای کې ظلم کېږي، خصوصا په لر او بر افغان خاوره باندې که ظلم کېږي، که امریکانۍ کوي، که طالبي کوي، که حکومت کوي، اوس به د هغې په خلاف باندې افغانان راوځي. دا یو ډېر مثبت پیشرفت شو. نو دغه د فیسبوک ډوزمارانو ته زه دا وایم چې تاسې انتقادونه مه کوئ. که تاسې چېرته د قندوز په ماشومانو خفه کېږئ، په ولس خفه کېږئ، خو راوباسئ د یوروپ کې یو مظاهره وکړئ که نه. ګلخانان هم درسره شي او تاسې هم یو ځای شئ. یو 20 دانې افغانان راجمع کړي او د دې سفارت د امریکې سفارت مخې ته ودرېږي. زه به درسره یم، ما به د ټرمپ عکس نیولی او توره کرښه به مې پرې راښکلي. خو هسې ډوزې مه وله. د فیسبوک ډوزې ډېرې اسانه دي، ډېرې اسانه خبرې دي چې په ستو شکشه کښېنې او خبرې وکړي. عملي میدان ته راشه. نو خبره دا د افغانانو چې الحمدلله موږ ډېر منظم طرف ته روان یو. زموږ افغانانو اوس خپل هغه اصلي لاره چې ده وپېژندله. او زه هغه سړی یم، هغه سړی واورئ دغه زه تاسې ته وایم د پی ټي ایم لا نوم هم نه و چې موږ په بلجیم کې یو غونډه وه، په هغې کې مشال خان ټکر صاحب هم ناست و، شال پاچا شینواری هم او قاري صاحب عیسی هم د جرمني نه راغلی، نور ملګري مو ډېر وو. زه پاسېدم، ما یو خبره وکړه، مالکه 10,000 افغانان موږ چې ته سړکونو ته راویسته، زموږ په افغانستان کې به امن و امان وي. بلکل په افغانستان کې به دا جنګ ختم شي. د امریکې په خلاف، د یوروپ په خلاف راځي چې دا جنګ دې شروع کړی. خو د تا ته وایم که ته دومره تکړی راشه راوځه، خو د امریکې په خلاف هم غږ اوچتې او د پاکستان په خلاف هم دا غږ اوچتې. ای د فیسبوک ډوزماره، ځکه دا جنګ زما خاورې د پاکستان او امریکې راوړی، د هغې دا جنګ دلته شروع کړی. خو ته دا خبره نشي کولی او زه په جرأت سره کولی شم. نو الحمدلله افغانانو موږ به د پی ټي ایم دپاره نورې جلسې کوو انشاءالله. په یوروپ کې، په ټوله دنیا کې انشاءالله افغانان اوچت شوي دي چې هر ځای کې ظلم کېږي موږ یې خلاف یو. دغه وحشت چې په قندوز کې شوی نالت په امریکانیانو ونویو. زه په یوروپ کې اوسېږم، زه د دې د ځنګل یو مرغۍ نشم ویشتی. دې څنګه جرأت لري چې زما په ګران افغانستان کې زما بېګناه ولس وژني؟ دې ته ځان ته څنګه دا جرأت ورکوي؟ خو دا خبره دا ده چې دا زموږ بې اتفاقي ده. کله چې موږ او تاسې په یو اتفاق او اتحاد شو او همدغه شانې مظاهرې مو کړې څنګه چې په پکتیکا کې او په کابل او په ننګرهار کې او په بلخ کې او په هر ځایونو کې انشاءالله زموږ اواز به دنیا ته رسیږي. د ټوپک نور لاره پرېږدئ، ټوپک سره نور شوق پرېږدئ. دغه مظاهرې تاسې دغه لارې اختیار کړئ، راوځئ سړکونو ته. هر څوک چې ظلم کوي ورته چې د ظلم په خلاف یو. او خبره دا ده چې هسې خبرې په مخالفتونه مه کوئ. که تاسې کې دومره غیرت او تاسې کې دومره ایمان وي نو راشئ د امریکې د سفارت مخې ته یو مظاهره جوړه کړئ. ستاسې زور به زه وګڼم چې تاسې یو 10 کسان را جمع کړئ. موږ به انشاءالله د پی ټي ایم دپاره، د ګران افغانستان دپاره مظاهرې انشاءالله کوو. زموږ چې دا شی نور منظم شي، د دې نه موږ د افغانستان دپاره هر یو پیاده حاصلو. ځکه زموږ او ستاسې اول کار دا چې منظم کېدلو او هغه الحمدلله وشو. مظاهرې مو کتې، نورې به هم کېږي انشاءالله، بیا به هم کوو. د هر ظلم خلاف یو. څوک هم چې کوي تون نالت ترې پې وي، د افغانستان د اسلام دشمنان دي. نیکې هیلې دا ویډیو مخکې شیر کړئ. زنده باد پی ټي ایم، لر او بر